بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ تاسو د اناټومي تقریبا د دېرشم درس دی، چې د عضلاتو ادامات د خیره سره. موږ تاسې په تېر درس کې د ابډومینل قدامي و خلفي و علوي عضلات وویله. نن د خیره سره موږ تاسې د نس یا ابډومین لاندې عضلات وایو، انفیریر مسلس وایو، کوم چې انفیریر وال جوړي یا لاندې دیوال جوړي. صحیح سو هغه مسلس، هغه عضلات موږ تاسې وایو کوم چې په ابډومین یا نس کې لاندې دیوال جوړي، د حوصلې دیوال یا برخه جوړي. په دې کې موږ تاسې دوه ګروپ عضلات لرو. صحیح دي؟ یو هغه عضلات چې هغه پلویک مسل دي، پلویس پورې اړوند دي. بل پرینیل دي چې هغه وروسته مخته راځي، وروسته یې وایو. پلویک عضلات چې کوم چې په حوصلې پورې مربوط دي، دا څلور عضلات دي. څو عضلات دي؟ څلور عضلات دي. په دې کې موږ تاسې دغه دوه عضلات دي، پریفارمیس مسل او اوبټریټور انټرنس. دا دوه عضلات موږ مخکې بیا وروسته په راتلونکي درس کې بس درس د خیره وایو انشاءالله. د ګلوټیل برخه کې وایو، د ورانه برخه کې د خیره سره وایو. دا په هغه پورې هم مربوط دي، پریفارمیس عضله او اوبټریټور انټرنس. دا موږ تاسې په ګلوټیل برخه کې د خیره سره وایو. نن په دا اول برخه کې موږ انشاءالله لیبیټور اني مسل وایو د خیره سره، او بل کوکسیجس مسل موږ تاسې وایو. نو موږ دا وویله چې موږ د نس لاندې عضلات وایو، یا نس پورې لاندې انفیریر وال ته جوړي، چې موږ ویل دا دوه ګروپ عضلات دي، چې یو په پلویس پورې مربوط دي، حوصلې پورې مربوط دي، او بل په پرینیم پورې مربوط دي. هغه وروسته مخته راځي. په پلویس پورې چې مربوط دي هغه دغه څلور عضلات دي، څلور مسلز دي. پریفارمیس مسل ده، اوبټریټور انټرنس ده، لیمیټور اني مسل ده، او کوکسیجس مسل ده. اوبټریټور انټرنس او پریفارمیس دا په ورانه کې بیا ویل کېږي، ځکه په ورانه پورې هم مربوط دي. دا په سبا د خیره پر راتلونکي درس کې انشاءالله وایو. او لیمیټور اني به اوس وایو، او کوکسیجس مسل به هم د خیره سره اوس وایو. صحیح شو؟ یو مهم خبر دا ده، دغه لیبرټور اني چې اوس تشریح وایي، او بل کوکسیجس عضله چې ده، دا لاندې د فلویس په لاندې کې فرش جوړي فرش جوړي. نو ځکه ته پلویک ډیافراګم هم ویل کېږي، ته پلویک ډیافراګم هم ویل کېږي. د پلویک ډیافراګم چې دی په نارینه‌وو کې اریترا یا بولي لاره دا راخلاصېږي پشکې، او بل انل کانال د غایطه موادو لاره دا خلاصېږي. په ښځو کې بیا یوریترا راخلاصېږي پشکې، وجینا راخلاصېږي، او همدارنګه انل کانال پشکې راخلاصېږي. صحیح شو؟ په دغه ډیافراګم کې دغه دوه عضلې دا مه هېروئ. دا ځینې وخت دا مهم سوالونه، دا سوال راځي چې پلویک ډیافراګم کوم عضلاتو ته ویل کېږي؟ لیبیټور اني عضله اوس تشریح کوو، او بل هم کوکسیجس عضله ده. هغه نور دوی د خیر څخه په ګلوټل کې د خیره بیا تشریح کوو، بیا وایو انشاءالله. دا څلور عضلات چې دي دا د نس په لاندې دیوال کې په پلویس پورې مربوط دي. ښه، دوهمې پرینل مسل دي. پرینیم چې ته ویل کېږي، پرینیم هغه برخې ته ویل کېږي چې په نارینه‌وو کې د خصیو څخه نیولې بیا تر انل کاناله پورې، دغه ته پرینیم ویل کېږي. په ښځو کې بیا د وجینا څخه نیولې بیا تر انل کاناله پورې، دغه ته پرینیم ویل کېږي. د دغه برخې کوم عضلات چې دي هغه ته ویل کېږي پرینیل مسل. کوم عضلات؟ پرینیل عضلات. صحیح شو؟ یو د پلویس مربوط و، بل د پرینیم مربوط دي. دلته یو هغه عضلات چې هغه په انل ساحې پورې مربوط دي، یعنې شاخوا ته دي، او بل هغه عضلات دي چې هغه مخته دغه ادراري دغه ساحې پورې مربوط دي، ایرو جینیټل ریجن پورې مربوط دي. صحیح شو؟ هغه چې په شا پورې مربوط دي هغه کې دوه عضلات راځي. یو اکسټرنل انل سفنکټر، دغه د غایطه موادو لاره چې ده دغه وال جوړوي، هغه ته ویل کېږي اکسټرنل معنا خارجي، انل د انس پورې مربوط، سفنکټر معنا وال. صحیح شو؟ او بل پوبو ریکټل. صحیح شو؟ دا هم تشریح کوو وایو وروسته مسل. دا دوه شاته دي، او دغه پنځه بیا مخته قرار لري. بلبو سپنجینزم چې په جنسي ایریترا پورې مربوط عضله ده، شاوس اوس تشریح کوو. اسکو کورنس مسل ده. سپنکټر ایریترا ده، د خپل د بولي لارو دغه سپنکټر یا دیوال چې جوړوي، دغه دیوال دی د بولي لارو دیوال چې جوړوي، چې کوم مخ د مساینسو ادرار راوځي ته کوم دیوال جوړوي. یو هغه سپنکټر و چې هغه د شا د غایطه موادو مربوط سپنکټر یا دیوال و، دا بیا په ادرار پر مربوط وال دی. وال معنا چې دا سپنکټر معنا وال چې ادرار کې خلاصېږي، ادرار نه مثلا بندېږي.
بل بیا سوپرفیشل ترانسورس ده پرینیل عضله، او بل ډیپ ترانسورس پرینیل عضله، چې دا غیر داخل چې وایي دا اوه چې دي دا په پرینیم پورې مربوط دي. په پرینیم کې بیا د دوی شاته دي، دوی چشتي شاته دي، او پنځه یې چشتي مخته دي. یعنی دوی د انل ساحې پورې مربوط دي، د انل ساحې پورې مربوط دي، او پنځه چې بیا دي هغه یورو جینیټل ساحې پورې مربوط دي، د ادرارو یا بولي لارو په ساحه پورې چې دي مربوط دي. اول لزو هغه عضله وایو چې هغه موږ تاسو وویله پلویس مربوط وه. پلوي کې موږ تاسو درې عضلې وویلې چې دوی د خیر وروسته ویل کېږي چې پریفارمیس عضله وه، بل انټرنل اوبټریټور هغه د خیر وروسته ویل کېږي په ګلوټل کې وایو. هغه دوی اوس وایو چې یوه د لیویټور اني مسل موږ دا ډیافراګم هم جوړي، فرش جوړي، زه به تاسو کې وګورو لیویټور اني عضله صحیح شو. دا د پلویس پر مربوطه عضله ده. د دې شروع چیرې ده؟ خپله pelvic surface of pubic bone، د pubic اډوکي داخلي خوا څخه شروع کیږي. تاسو وګورئ دغه شته عضله ده، شین رنګ چې دی دا ټول وګوره دا فرش جوړ کړی دی، نس ډیافراګم مثلا هم ویل کیږي. دغه pubic bone دی، د pubic bone دغه داخلي خوا دلته شروع کیږي. تاسو دا یو شروع وسوله. دوهمه شروع چې ده بل دغه اوبټریټور انټرنس فیشیا، موږ تاسو دلته فورامین ویلی وو، اوبټریټور فورامین د هغه داخلي خواته یو پرده ده د هغې څخه شروع کېږي، او بل اسکل سپاین دی دریم. دا اخیستل بیا راولم درته ترته ګورئ. مخکې اول خو مو وویل، اول مو دغه ځای وویلی، دغه ځای پوبیک دغه دننه سرفیس دلته شروع کېږي. دغه سپاین دی اسکل سپاین، کوم سپاین دی؟ دا اسکل سپاین دی. دغه یې دوهمه شروع شوه، دلته شروع کېږي. او بل دلته یو فورامین خو ستاسو په یاد دی، اوبټریټور فورامین دلته. دغه فورامین مخ دلته پرده ده شاوسه فیشیا ده، دغه فیشیا شروع کېږي. نو دغه درې ځایه شروع شو، داسې راځي داسې راځي داسې راپورته کېږي، داسې راځي راځي. دغه درې ځایه چې شوله شروع شو پوبیک داخلي خوا، دغه د اسکیل سپاین سوکه، او همدارنګه دغه د اوبټریټور داخلي فیشیا څخه شروع کېږي. دغه درې ځایه چې شروع شوله ختم یې چیرې دی؟ د درې ځایه چې شروع کېږي بیا چیرې ختمېږي؟ ختم یې چیرې دی؟ ختم یې راځي موږ تاسو وایو چې پرینیل باډي، پرینیم. پرینیم مخکې ما ورته ویلی چې په نارینهو کې د خصیو څخه نیولې د انل کاناله پورې، په ښځو کې بیا د واجینا څخه نیولې د انل کاناله پورې، دا پرینیم دی. اوس هغه وایو پرې خلاصېږي. بل انوکوکسیجل باډي وینې خلاصېږي، بل پروستات وال په نارینهو کې، او واجینا دیوال په ښځو کې پر دې خلاصېږي، او بل ریکټم ان انل کانال دیوال منشي خلاصېږي. ترته ګوره دا اخیسته وګورئ. موږ ویل چې درې ځایه شروع شو، نه دلته په بیکسه شروع شو، دلته د فیشیا شروع شو، دلته د سپاین څخه شروع شو. سیری ختم یې نو چیرې دی؟ چې ختمېږي داسې چې راپورته سي دغه انل کانال شاوخوا دلته خلاصېږي. بل که نارینه یې دلته د پروستات شاوخوا دلته خلاصېږي، ښځه یې د واجینا شاوخوا دلته خلاصېږي. صحیح شو. دا کوجس څخه دلته خلاصېږي شاوبله څخه دغه، او د ګرد دا پرینیم دی دلته هم خلاصېږي. دا ختم شو. یعنې په دغه بغلو کې شروع کېږي، داسې منځته راځي، دغه بغل کې هم شروع کېږي، داسې منځته راځي، دواړه خواته قرار لري. صحیح شو. د انل شاوخوا خلاصېږي، په ښځو کې د واجینا شاوخوا خلاصېږي، په نارینهو کې پروستات شاوخوا خلاصېږي، او دلته د اکسیجس شاوخوا چې کېږي خلاصېږي، او ټول پرینیم کې چې کېږي خلاصېږي. دا چې شوله ختم یې شو. پنځه ځایه تقریبا موږ چې ویلي ختم یې مو ویلي. پرینیل باډیز ولا اوکسیجل باډیز ولا شابس، پروستات په نارینهو کې، واجینا په ښځو کې، او د ریکټم او انل کانال دیوال د شابس. نرف کوم نرف ته راځي؟ اصل ته سکرل نرف راځي، S4 صحیح شو. او بل پوډینډل نرف ته راځي. وظیفه یې چې ده عموما دغه عضلات چې دي د پلویس په سپورټ کې رول لري، یعنی پلویس د برخې سپورټ یا شکی حمایه کوي. صحیح شو. او بل د نس د خوا چې کوم فشار واردېږي، مثال د خبرې کوم فشار واردېږي، د هغه فشار د خنثی کېدو باعث کېږي، د فشار مخه نیسي، او نه پرېږدي چې په ښځو کې واجینا او په نارینهو ښځو کې ریکټم د باندې پرولپس پکې د باندې راوځي، دې یې مخه نیسي. دغه ساحې ته یې تثبیت او د مقاومت یې ورکړی دی. صحیح شو. دا اوله عضله مو وویله د پلویک برخې شابس. دوهمه عضله چې ده هغه دغه هم دغه عضله ده. دوهمه چې ده هغه د کوکسیجس مسل د شابس. کومه عضله ده؟ کوکسیجس عضله د شابس.
د چیرې شروع کیږي؟ د اسکیل سپاین ته یوازې شروع کیږي. یوازې شروع چیرې ده؟ اسکیل سپاین ته ګورئ، دلته معلومیږي دغه اسکیل سپاین دی، دلته ته راغلی، دغه اسکیل سپاین ته راغلی. دیسو دغه عضلات چې ده دا ګرد، دا سره، دا ګرد ته ویل کیږي اوکسیجس مسل، اوکسیجس. شروع یې په دغه اسکیل سپاین کې شروع کیږي. شروع چیرې ده؟ د اسکیل سپاین باندې دا چې کیږي شروع کیږي. ختم یې چیرې دی؟ ختم یې د کوکسیجس او سکروم دواړو لاندې خوا، د کوکسیجس او سکروم دواړو لاندې خوا باندې چې کیږي ختمیږي. ته ګورئ کوم وخت چې د عضلات دلته شروع شي، دا راغواړو مازي ژر وکم، کوم وخت چې د عضلات دلته شروع شي په دا ده کې ته شروع داسې راځي 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 دلته دغه برخه چې ده د سکروم او اوکسیجس په لاندې برخه باندې چې کیږي ختمیږي. سری دې نرف کوم نرف دی؟ دې ته بیا inferior rectal branch of the pudendal nerve، یعنې ته هم pudendal nerve ته راځي. S2 S3 او S4 دا ورته راځي شخص. وظیفه یې څه ده؟ د چې کوي خپله انل کانال په تکلس کې رول لري. کوم وخت انل کانال باندې چې کوي کنسټرکشن واردېږي، تکلس ورکول کېږي، دی پاکي رول لري. او بل دغه فرش د پلویس دغه فرش په سپورټ یا حمایت کې چې لري رول لري. مخکې موږ ویله چې دغه اکسټرنل دا ول په نظر دغه د بخښه دي د مخ ته تللی و. ښه کوم نرف دې ته کوم نرف راځي؟ anterior rami of spinal nerve ته راځي. هغه بله مسله هغه په ورڅخه مشخصه وتله مغزه د S4 څخه تر S5 پورې S4 او S5 نرف ته راځي. وظیفه یې موږ مخکې هم وویله چې سپورټ یا حمایت د شخص چې کوي سپورټ یا حمایت کې رول لري. او بل د کوکسیجس برخې په فلیکشن کې هم رول لري. د بحث سپکې لږ فلیکشن کې مخه کیږي. دا دوی هغه عضلې وې چې دوی چې کول پلویک پورې مربوط وي. صحیح شو؟ اوکسیجس و، صحیح شو؟ دا مو وویله. او بل مو لیبیټور اني دغه عضله وویله. لیبیټور اني او اوکسیجس دواړو ته بیا پلویک ډیافراګم ویل کیږي. دا دوی د پلویک پورې مربوط عضلې وي. ادوی نور چې دي پرفارمیس او اوبټریټور انټرنس هغه سبا اخر به په ورانه کې ویل کیږي، پروټیل برخه ویل کیږي. نو د پلویک برخه عضلې دوی نیم شکل او مو خلاص ولې. اوس موږ تاسو راځو د پرینیم عضلات وایو. پرینیل تقریبا او عضلات دي. صحیح؟ اوس موږ راځو چې وایو د پرینیل عضلې موږ تاسو وایو. پرینیل کې اول دوی عضلې موږ شاته موقعیت لري، یعنی د انس یا انل یا د غایطه موادو لارې ته نږدې دلته موقعیت لري. صحیح شو؟ چې هغه یو دغه غایطه موادو د لارې وال دی، سفنکټر، چې هغه ته ویل کېږي اکسټرنل انل سفنکټر. صحیح شو؟ د دې شروع چیرې ده؟ دا د پوست څخه شروع کېږي او پر دغه انل کانال یا د غایطه مواد د پیپ چې دی پر دغه باندې خلاصېږي. صحیح شو؟ د نن خواته راځي پر دغه باندې چې کېږي خلاصېږي. دلته یو لیګامنټ دی، انو اکسیجن لیګامنټ، پر دغه باندې خلاصېږي. او یا پرینیل باډي په دغه باندې چې خلاصېږي. نو موږ هغه عضله وایو چې هغه په پرینیم پورې مربوط ده. او پرینیم موږ ویلي وو چې په نارینهو کې د خصیو څخه نیولې بیا تر انل کانال پورې دغه برخه ته پرینیم ویل کېږي. ښځو کې بیا د واجینا څخه نیولې بیا تر انل کانال پورې دې ته ویل کېږي پرینیم. صحیح شو؟ پرینیم کې یو دغه د شاخ پورې مربوط دي، په انل پورې مربوط دي، هغه دوه عضلات دي. صحیح شو؟ او په بل په مخ پورې مربوط چې هغه 15 عضلات دي. دا د شاخ په عضلات کې موږ تاسو اوس اول مسله وایو اکسټرنل انل سفنکټر موږ تاسو وایو. صحیح؟ چې دا خپله دغه د غایطه موادو یا د انل د کانال دغه وال یا سفنکټر دی، شابس وال جوړي دا عضله. صحیح شو؟ چې تر څو غایطه مواد خپله ونوځي. صحیح شو؟ موږ تاسو په اختیار یا په اراده کې باید وي. نو د سکین یا فیشیاس شروع کېږي شابس او د انل کانال څخه شروع کېږي. ختمه چیرې دی؟ پرینیل باډي. اوس په عکس کې وګورو او انو کوکسیجن لیګامنټ شابس په دې باندې چې ختمیږي. دا ختم شو. دغه عضله ده، دغه شین چې تاسې ویلئ دغه شنه شروع مو ویلې خپل دغه د انل کانال څخه شروع کېږي او د پوست څخه شروع کېږي. دغه دوه ځایه شروع شوله. بل ختمه چیرې موږ تاسو ویلې پرینیل باډي، یعنی هغه برخه چې هغه دغه انل کانال او د خصیو ترمنځ په دا پرینیم باډي باندې ختمیږي شاوس. او بل ختمه چیرې وو؟ بل ختمه موږ ویلې چې انل اکسیجن لیګامنټ دی، په دې ختمیږي. نرف یې کوم نرف دی؟ خپل ته پوډینډل نرف راځي، پوډینډل نرف S2 S3 او S4 ته راځي.
وظیفه یې چې ده دغه د انل کانال په کنسټرکشن یا په تپلوس کې کومک کوي سره، او بل دغه د پلویس د فرش چې دی په دې په حمایه سپورټ کې مهم رول لري. دا و د پرینیم اول عضله سیسو اکسترنل انل سپنکټر و. دوهم عضله چې ده هغه هوبو ریکټل عضله ده. دا چې ده هوبو ریکټل دا چیرې شروع کیږي؟ ښه، هوبو ریکټل عضله چیرې شروع کیږي؟ د شروع چې ده د خپل لیویټور انې څخه شروع کیږي سیسو پوبیک بون هم شروع کیږي. څه توګه دا کس کې هوبو ریکټل دغه څه چې تاسو وینئ دا چې شروع شي ده دغه پوبیک هډوکي دی مخته ده، دغه پوبیک بون دی، دې دغه داخلي خواص شروع کیږي سیسو. او بیا داسې راځي 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 د انس دغه شاوخوا ته ختمیږي، یا پرینیم یا انس شاوخوا ته ختمیږي سیسو. نو شروع چیرې ده؟ شروع یې موږ تاسو ویله چې د لیبیټور انې د یو برخې څخه هم شروع کیږي سیسو، او بل پوبیک بون څخه شروع کیږي. حتی مو ویل چې انورکټل برخه د انورکټل جنکشن شاوس دې برخه چې ختمیږي شاوخوا. نرم یکم نرم ورته راځي، سکرل نرم ورته راځي او پوډینډل نرم ورته راځي. وظیفه یې شته د هغه د غایطه موادو د هغه انر کانال چې دی دې باندې تکلس یا کنسترکشن چې کوي رامنځته کوي. په تکلس کې چې لري مهم رول لري سری. دا و د پرینیل دوهمه عضله موږ تاسو ویله. اوس راځو د پرینیم موږ تاسو درېیمه عضله وایو سیسو چې دا مخ خواته موقعیت لري، شابوس مخ خواته قرار لري. مخ چې قرار لري په نارینه‌وو کې جلا ده فرق کوي، د جنسي اعضایو فرق کوي، ښځو کې به جلا ده، دواړو کې به وایو سیسو. اوله چې د خپل بلبو سپاینوجز عضله شابوس بلبو سپاینوجز عضله دا چې د خپل د پرینیم باندې څخه شروع کیږي. ختمه چیرې دی؟ خپل پینس ته راځي، میډین پینایل رپی باندې ختمیږي، کارپس کورنوزم باندې ختمیږي، کارپس سپنجنوزم باندې ختمیږي شابس. په شروع چیرې ده؟ پرینیم باډي. پرینیم باډي موږ تاسو ویله چې د انل کانال او د خصیو ترمنځ دلته موقعیت لري سیسو. دا پرینیل باډي و دلته ورته ګورئ دغه پرینیل باډي ده، دا ګرد دا پرینیل شته باډي ده، دغه د انس ساحه ده، دغه د خصیو ساحه ده، دا ګرد منځ ته پرینیل باډي ویل کیږي. دلته شروع کیږي دا عضله، دلته شروع کیږي دا سره عضله ده، دا سوچ تاسې دا عضله ده تر لوړه پورته کیږي دلته ختمیږي، په دغه ځای ختمیږي دلته سیسو. ښه، نرم کم نرم دی، یو دته پرینیل نرم راځي سری، او بل دته پوټنډل نرم راځي. ښه، دې وظیفه چې ده کوم وخت چې دا یو خو د خپل په پینس باندې کمپریس رامنځته کوي، فشار رامنځته کوي، وخت ادرار کیږي سیسو، او بل د ایجاکولیشن په وخت کې دا اریکشن رامنځته کوي. دا د شسوله وظیفه سوله. ښه، اوس دغه عضله موږ په فیمیل یا په ښځو کې هم وایو بلبوس پنجینس عضله ده شاوس. دې شروع هم هغه ځای دی پرینیم، ځکه پرینیم برخه تقریبا یوه برخه ده په نارینه‌وو کې د خصیو د انسر منځ، په ښځو کې د وجینا او د چا ترمنځ د انسر منځ. ختمه چیرې دی؟ کارپس کورنوزم باندې په پیشیا باندې کیږي ختمیږي دا عضله. درته ګورئ دغه شنه عضله ده سیسو، دلته په پرینیم باندې کیږي، دلته دغه پرینیل باډي ده شاوس، ګرده چې ده ګرده دا ګرده پرینیل باډي ده. دا رنګ په بازو واړوم چې معلومه سي. دا ګرده پرینیل باډي ده سیسو. پر دغه پرینیل باډي باندې ته شروع کیږي، دغه د انس او وجینا ترمنځ ته شروع کیږي، داسې مخ خواته راځي، مخ خواته راځي سیسو، مخ خواته راځي دلته کارپس کورنوزم باندې شي سو، کارپس کورنوزم باندې نر به هغه نر د مخکې مو ویلې پرینیل نر ورته راځي او پوډینډل نر ورته راځي سری. وظیفه یې چې ده خپله دا د واجینا دپاره یو سپینکټر دی، یو وال دی چې هغه څخه کوچني کوي وغټوي سیسو، او بل د کلیټورس په اریکشن کې هم چې کوي همکاري یې په مخ سره کوي. بل عضله چې د هغه هم مخ خواته موقعیت لري چې هغه ایسکو کورنس مثل ایسکو کورنس عضله ده شابس، اسکیو کورنس عضله دا چې د خپل د اسکیل توبرزیټي شروع کیږي، نوم جوړ کول شوی هم دی اسکیو معنا په اسکیوم پر مربوط ده. نو د اسکیل توبرزیټي چې مشتاسي په پلویس هډوک کې ویلي او شابه اسکیل بخه یو خپل الیومو اسکیوم او پوبیکو شابس. دا د اسکیل یا اسکیوم د توبرزیټي شروع کیږي، چې شاته د جواب برخه ونه مشو تکړه برخه ده لاندې خواته و.
او بل د درایمس د سوکس هم شروع کیږي. صحیح دی. ختمه چیرې دی خپل د پینس پر کراس باندې ختمیږي او د کارپس کورنس په پیشیا باندې کیږي ختمیږي. دا ځله تورته ګوري دا ګوري دغه تبرزتي د شابوس موږ ویو دا چې ده د اسکیم تبرزتي د شابوس دغه څخه دلته شروع کیږي. دغه ځای شروع شو داسې مخ ته راځي مخ ته راځي مخ ته راځي د پینس کراس دلته او کارپس کورنوز باندې ختمیږي. دلته چې هلته منشا اخلي. صحیح شو. داسې هم ویلی شي چې پوبیک سمپیس په بیسته نږدې ختمیږي. صحیح. داسې هم ویلی شي مشکل نشته. نو موږ ویله چې اسکیل کورنس عضله چې ده دا هم په نارینه ښځو کې شته. دوې عضلې چې فرق کوي شاوس ډېر اسکیل کورنس عضله شاوس دا هم دوې عضلې په نارینه ښځو کې لږ تفاوت لري. شروع مو وویل چې د اسکیل تبرسټیس کېږي شروع کېږي او د رایمس څخه شروع کېږي. حتی مو وویل چې د پینس په دا بیخ کې دلته کراس باندې ختمیږي او یا کارپس کورنوز باندې کېږي ختمیږي. نرمي هغه نربونه چې مخکې مو ویل پرینیل برانچ دی د پرینیل نرب دی. صحیح شو. یعنې دغه پرینډل نرب پرینیل برانچ ورته راځي. د چشکي د خپله د وینې په پوشولو کې د وینې په حرکت کې کومک کوي چې پینس چشکي وینه پوش کړي ورته او په اریکشن پر رامنځته کولو کې چشکي همکاري ورسره کوي. وینه پوش کوي تر څو چې رامنځته شي اریکشن رامنځته شي. او په ښځو کې چې ده ښځو کې همې شروع دغه ځای دی اسکیل توبرزیټي او رایمس ختم چې دی یوازې کارپس کورنوزم دی ځکه ورې نه بیا کراس نشته د پینس کراس ورې نشته یوازې کارپس کورنوز باندې ختمیږي. نربونه یې هغه نربونه دي د پرینډل نرب پرینیل برانچ دی او وظیفه یې دلته بیا چې ده د کلیټورس په اریکشن کې کومک کوي او دغه وینه ورې ډېروي. صحیح شو. دغه اریکشن رامنځته کوي. بله چې ده بله عضله چې موږ تاسې یو سپینکټر چې موږ ویلي هغه په شا برخ کې مو ویلي د انس برخ کې مو ویلي دا بل سپینکټر دی. دا بیا دی یوریترا برخ کې دی چې کوم وخت ادرار منشا دغه څخه شروع کېږي مثانې څخه دلته یو وال شته چې هغه ته سپینکټر ویل کېږي یوریترا سپینکټر. صحیح شو. ادرار مخه نیسي نو څو ادرار خپله ولاړ نشي. دې چیرې شروع کېږي دي هم په بیک آرک په بیک آرک کې د کوس څخه شروع کېږي. صحیح شو. او راځي په ارترا باندې سره سرخي. صحیح شو. په ارترا یا د بولي لارې شاوخوا سره سرخي څو پاوین پشاور چې ادرار مخه ونیسي. نرب هغه نرب دی پوټنډل نرب د هغه پرینل برانچ. صحیح شو. او وظیفه یې دا ده چې تر څو ادرار زموږ تاسې په واک کې سي ولنټري کنټرول اف د یورینیشن چې د یورینیشن یا ادرار د کنټرول ونوځي موږ په واک کې نه سپینکټر چې موږ غوښتنه یې خوښه مې ادرار کوو چې نه خوښه مثال ادرار نه کوو نه دا د وال د دغه سپینکټر د عضلې برکت دی چې دا په نارینه ښځو کې جلا جلا سته. دغه دلته ګورئ ته معلومیږي دغه عضله ده دغه لاندې دغه پیپ چې تاسو منځ کې د بولي لاره ده ګرده. صحیح دی. دلته په دا شروع کې دلته قرار ده دغه عضله دا شروع کې سپینکټر یوترال مسل د شاوس دا. صحیح دی. چې مشهور چې د پوبیک شاته شروع کېږي او دغه د یورثرا په شاوخوا راڅرخي. نرف هغه پولینډل نرب و پرینیل برانچ او وظیفه یې وه د ادرارو ارادي کول مث په واک یا په اراده کې مو دوې نورې عضلې دي شابس چې یو سوپرفیشل ده او بل هم ډیپ ده. سوپرفیشل پرینیل عضله ده او بل ډیپ پرینیل عضله ده شابس. سوپرفیشل معنا سطحي د پرینیم عضله ده بل بیا ډیپ ده. شروع چیرې ده اسکیل رایمس د اسخیم د سکس شروع کیږي او پرینیل باډي باندې ختمیږي لکه بل چې موږ تاسو ویله عکس به او تاسو ستاسو وګورئ دغه اسکیل رایمس دلته شروع کیږي داسې راځي 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 دغه د پرینیل باډي ده دلته ختمیږي. صحیح شو. دا بل خاص هم دغه سره راځي. صحیح شو. دلته ختمیږي. نو دا هغه مساله وه د سپرفیشل پرینیل مسل وه شروع مو ویل د اسکیم هډوکي د رایمس شروع کیږي ختم پرینیل باډي باندې ختمیږي. نرب بیا هغه پرینډل نرب دی شاوس. صحیح شو. د پرینډل نرب پرینیل برانچ دی. وظیفه یې چې ده دغه د پرینیل باډي په تثبیت کې کومک ورسره کوي. بل د هغې عضلې لاندې عین د هغه رقم بل عضله شته پسې چې هغه ته بیا ډیپ پرینیل مسل وایي. کوم عضله؟ ډیپ پرینیل عمیقه پرینیل ساحې عضله دې شروع عین هغه رقم ده اسکیل رایمس باندې دی ختم یې عین هغه رقم پرینیل باډي باندې دی بس عین هغه رقم عضله ده سره او بل نرب هم عین هغه نرب دی پوټینډل نرب دی پرینیل برانچ. صحیح شو. وظیفه عین هغه وظیفه ده
stability of the perineal body. یعنې دغه ساحې چې کې تثبیت او stability رامنځته کوي. صحیح. نو دا وه زموږ تاسې د پرینیم برخې او د پلویس برخې عضلې چې د نس په لاندې برخې پورې مربوط دي. څلور یې پلویس عضلې وې او اووه یې د پرینیم عضلې وې شابس، چې یوازې د پلویس دوې عضلې پاتې شولې، هغه په ګلوټریز د خیر انشاءالله وروسته سبا اخره بیا وایو. نن دپاره د غون درس بس.